من نن لحد میر دی از موږ نن محشر میر دی موږ بل لحد کې دو خو موږ ته دا سوچ نشته چې یو ورځ به موږ هم ورغورځوي دا د خاورو غربا به یو ورځ په موږ هم جوړېږي چې دا ګټې به راپسې کېږي یا الله او بیا به هم لحد کې بند کړي او بیا به د هغې نه وروسته وایي هلکه خاوره پرې ورولئ او بیا به دا غربا جوړه شي ډېری به جوړ شي ابو ذر غفاری تا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ابو ذر تا باندې به یو دو حالت راځي یو به د باندې وحشت راځي ځان لواله او دویم به د باندې حرت راځي ګرمواله وی به یا رسول الله دا کوم ځای کې دي وی ابو ذر چې دا اوله شپه د قبر کې نو دا لحد کې دي کېدي او دا ګټې د پسې کېدي او دا خاورې د پسې درولي او دا ډېری د باندې ودروي نو ډېر یو د ځان لوالي کور دی او دویم چې محشر کې را روانې او دا اوږده ورځ ده چې دا د خلکو نه به خولې روانې نو دلته به باندې ډېره ګرمي راځي خو ابوذر زه به ته یو دوه عمله وښیم دا عمله وکړه الله به دې د قبر ځان لوالی هم ختم کړي او الله سبحانه وتعالی به د قیامت د ورځې ګرمي هم ختمه کړي ستاسو ته ضرورت دی ویې ورته ویې ویلې ویصلي فی ظلمة اللیل رکعتین للحدک د شپې تورتم کې یو ځای کې ودرېږه کم څه کم یو دوه رکعته لمونځ وکړه الله به په دې تورتم د لحد تورتم ختم کړي او قبر به الله رڼا کړي وصم یوم الحر الشدید لحشرک او چې کال کې کمې ګرمې ورځې دي په دې کې روجې ونیسه الله به د قیامت د محشر د ورځې هغه ګرمي له ختمه کړي زموږ نن لحد میر دی او زموږ نن محشر میر دی موږ بل لحد کې دو خو موږ ته دا سوچ نشته چې یو ورځ به موږ هم ورغورځوي دا د خاورو غربا به یو ورځ په موږ هم جوړېږي چې دا ګټې به راپسې کېږي یا الله او بیا به هم لحد کې بند کړي او بیا به د هغې نه وروسته وایي هلکه خاوره پرې ورولئ او بیا به دا غربا جوړه شي ډېری به جوړ شي نه به د چا څوک اواز اوري نه به ټلیفون کېږي نه به خبر راځي نه به بل څه او دا د مرګ داسې سفر دی که نه دا ډېر ناشنا سفر دی څوک چې دې لار باندې تللي دي بېرته جواب هم نه دی راغلی او څوک چې دې لار باندې تللي دي ټلیفون یې نه دی راغلی چې یو ورځ ټلیفون وکړي او سړی وایي چې زه د پلاني څه خبرې وکړم دا سفر ما او تا باندې ټولو باندې روان دی زموږ استازي څه ورونه وو هغه موږ نه په سفر لاړ په دې سفر باندې تللي دي بس ګاډی راغی او هغه یې ور وختله ولاړ او موږ په شټاپ باندې ولاړ یو ورته پته نه لګي چې ګاډی زموږ څه وخت راځي الله دې موږ سره د دې لحد او د حشر فکر پیدا کړي کله چې دا فکر موږ سره پیدا شو بیا به دا دوکې دړاکې او دا ګڼکپېنې د شی نه موږ نه کوو